د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر په خپل کاري دفتر کې د ایران هیواد له نوي سفیر علي رضا بیګدیلي سره تعارفي لیدنه کړې. په دې ناسته کې د ایران سفیر ښاغلي بیګدیلي د دواړو هیوادونو د اړیکو په پراختیا او اقتصادي همکاریو په زیاتوالي ټینګار کړی. ویلي دي چې د چابهار بندر فعالول او پرانیستل به یې د هڅو په سر کې وي. نوموړي د ایران او افغانستان ترمنځ همکارۍ ته په اشارې زیاته کړې چې دوی له افغانستان سره د همکاریو د پراختیا غوښتونکي دي. د ایران سفیر د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال ته بلنه ورکړې چې په مناسب وخت کې تهران ته سفر وکړي. د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر ښاغلي علي رضا بیګدیلي ته د نوې دندې مبارکي ویلي او هیله یې څرګنده کړې چې د افغانستان او ایران ترمنځ تاریخي اړیکو او مشترکاتو ته په کتو دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې او همکارۍ پراخې شي. افغانستان له ایران سره د اقتصادي او سیاسي همکاریو پراختیا غوښتونکی دی او غوښتنه یې کړې چې ایراني پانګوال او سوداګر دې په افغانستان کې پانګونې وکړي. افغانستان د سیمه ییز ثبات او اقتصادي پیاوړتیا په هڅه کې دی. مولوي عبدالکبیر د افغان کډوالو د کوربه‌توب له امله له ایران څخه د مننې ترڅنګ ویلي چې افغان کډوالو ته د لازم سهولتونه برابر او له هغوی سره د له نرمۍ کار واخیستل شي او د افغان کډوالو د اجباري ویستلو څخه د ډډه وشي. د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال همدارنګه ویلي افغانستان کې د مخدره توکو کښت او قاچاق پای ته رسېدلی او د ایران او افغانستان ترمنځ د حق ابي مسله هم په تفاهم سره حل شوې ده او په دې برخه کې غیر مسؤلانه څرګندونې د دواړو هیوادونو په اړیکو منفي اغیز کولی شي.